د جمعې مبارکه شپه دا خو ډېره معظمه شپه ده، دا ډېره قدردانه شپه ده، ډېره مبارکه شپه ده. په دې شپه کې ډېر قیمتي لمحات شته، ډېر قیمتي اوقات شته چې په دغه وخت اوقاتو کې، په دغه لمحاتو کې انسان معمولي عبادت وکړي، ډېر څه لاسته راوړلی شي. دا په فضول او لا یعنې کارو باندې موږ تېر نه کړو، کنې موږ به ډېر څه د لاسه ورکړو. ته خبر یې که په دې شپه باندې چاته مرګ رالی، حدیث کې راځي ما من مسلم یموت، هر هغه مسلمان ورور چې د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ باندې مړ سو، الله پاک جل جلاله به دی د قبر د عذاب څخه دی محفوظ کړي. نو دا خو ډېره مبارکه شپه ده. خاص کار په دې شپه باندې اذکارو کې درود شریف ډېر زیات ثواب لري. د الله رسول په ما باندې په دې شپه ډېر درودونه وایاست، دا خصوصي ما ته را رسیږي. او دغه درود شریف ویل د دې ګټه ما او تا ته سته، دا نه چې موږ خوله ستړې کړو ولاړه، نه، د دغه درود شریف په ګټه کې موږ پوه سو. د جمعې شپه یو لمحه هم ولا که موږ بیا بغیر د درود یا بغیر د عبادت تېره کړو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک پر ما باندې درود شریف ډېر زیات وایي په دې شپه باندې، د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه به د قیامت په ورځ د ده دپاره ګواه یم او د ده دپاره به شفاعت کوم. د درود ویلو ګټه ما او تا ته ورسېده، الله ور راسره راضي سو، د خدای د رحمتو لاندې موږ راځو. که د جمعې په شپه یو انسان یو وار درود وایي، الله 10 رحمتونه پر نازلوي. او که چیرې سړی درود وایي، الله یې د دنیا او د آخرت د مشکلات څخه ګوري. او په دې شپه که سړی درود شریف وایي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت الله ورنصیب کوي. او که په دې شپه باندې سړی درود وایي، د ګناه او د مغفرت ذریعه ګرځي. که په دې شپه باندې سړی درود وایي، د رزق د پراخېدو ذریعه ګرځي. نو موږ څومره په غفلت کې، څومره بې پروا یو چې هغه په ورځو کې، په هفتو کې هغه مبارکه شپه ده، هغه موږ د عبادت دپاره نه بلکې د بانډارو دپاره انتخاب کړې ده، د لهو العب دپاره مو انتخاب کړې ده، د وخت د ضایع کېدو دپاره مو انتخاب کړې ده. او په دې شپه باندې خلک کم اعمال کوي، په قاعده دعوتونه جوړ کړي، خرچې وکړي، کوټې ته ښه میلمانه راولي او بیا چکا ورسره کوي، بورډونه کوي، ورکې کوي، یا مجلس جوړ کړي په هغه کې غیبتونه کوي، ګناه کبیره ده، بهتانونه وایي، ګناه کبیره ده. یو مسلمان رامخته کې پر هغه باندې د حد زیات تمسخر کوي، هغه ذلیله کوي په مسخرو کې، دا هم ګناه کبیره ده. دا ګرده موږ د جمعې په شپه کوو، بجای د دې چې دغه شپه، دغه مبارکه شپه، دغه د جمعې شپه موږ د رزق د پراخېدو ذریعه وګرځو، موږ د مغفرت ذریعه وګرځېږي، د الله د نزدېکت ذریعه وګرځېږي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت ذریعه وګرځېږي، د خدای تبارک وتعالی د قرب ذریعه وګرځېږي. موږ په لوی لاس د ګناه کبیره ذریعه ګرځو. څونه بدبخت وي، خاص کر زموږ په پښتنو کې ځوانانو دا یو خاص مو اوري، دا یې مجلس کوي نه پرېږدي، بلې شپې ته واړو، په هفته کې بلې شپه دغه د جمعې شپه مه کوه. دا ډېره لویه بدقسمتي ده، د غټ خیر څخه ته محرومه کېده. ته خبر یې د الله بنده، که په دې شپه باندې سړی عبادت وکړي، نوافل وکړي، خاص کر درود شریف ووایي، څومره زیات اجرونه دي. ما نه درته ویل چې د الله مغفرت به ستا نصیب وي، د خدای د رحمتو لاندې به ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت به نصیب سي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم به ستا د امتی کېدو گواهی به دې ادا کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه او محبت به دې نصیب سي، په رزق کې به دې پراخي راسي. دا ټول په دغه درود شریف باندې. لیکن موږ په څه تېرو؟ دا کومه ګټه تاسو ته کوي؟ دا 5 دی، دا 6 دی، دا دورې که دا دورې که دا څه دی؟ آیا تا یو کافر لیدلی دی؟ هغه کافر چې د دنیا وخت قیمتي بللی دی، هغه په دا شي باندې وخت تېروي. یو خو په هر چا کې لوپران سته، یا هغه کسان چې د دنیا دپاره هلې ځلې کوي، هغه تا پر دې شي لیدلي. ما او تا د آخرت دپاره نه سو کولی، د خدای دپاره بل وخت یې واړو، پرېږدې نه، عادت یې بل ورځ شپې ته واړو. دغه مبارک شپه خو به دې مه نیسه، د الله بنده دا ګرد انسانان تا د خیره واړول چې دا دعوت ورته کوې، د دې ثواب هم ولاکه سته. دغه دعوت ثواب تا د دې دپاره نه دی کړی چې ماښام به ښه ذکر و اذکار و عبادت ته آماده سي، دا د دې دپاره دې کړی دی چې ښه بانډار پر جوړ کړې.
ښه لهو لعب وکړې، ښه د خدای ځان لرې کړې، ښه د ګناه کبیره ستا په پیسو باندې په خپله ګناه کبیره رانیول. واورئ هغه کسان چې دغه ورځ میلمنو ته دعوت کوي، که په دغه مجلس کې غیبت شروع سو، په دغه مجلس کې د بهتان شروع کړي، ناوړه اعمال دې شروع کړل، خدای نه خستان ناوړه شان دې کتل، په دې پوه سه چې ستا دغه ډوډۍ ستا د عذاب ذریعه وګرځېدل. دا صدقه نه ده، دا خیرات نه دی، دا ستا د عذاب ذریعه ده، دا ستا د خدای د لرې کېدو ذریعه ده، دا د ګناه کبیره ذریعه وګرځول. ولې د خدای بنده ته دومرې دغه چې یو وارې ګټې خوله ورباندې وي، بیا د خدای په قهر او په غضب مصرفوې، یا د ګناه کبیرې د ذریعې لپاره مصرفوې چې مجلس ورباندې جوړ کړې. مه کوه، ملګري راوله مېلمانه یې صدقه ده، لیکن بېرته رخصت ورکړه. باید دا د غیبت ذریعه ونه ګرځېږي، د دې ډوډۍ وروسته دا د بهتان ذریعه ونه ګرځېږي، دا د لهو لعب ذریعه ونه ګرځېږي. کنې دا ستا ډوډۍ و، دا ستا صدقه بیا ځای نه نیسي. لهذا دا مبارکې لمحات دي، دا مبارکه شپه ده، موږ باید د دې قدرداني وکړو. مجلس که یې نه پرېږدي بل اړخ ته واړو، هفته کې بلې شپې ته واړو، دغه مبارکه شپه په دې مجلس باندې مه نیسه، د خدای لپاره دا واړوله دې سه.